السلام علیکم دوستانو د پښتو فلمونو پخوانی اداکار اسف خان د مرګ په حال کې دی که غواړئ چې تاسو هم خبر شي ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ دوستانو د ارباز خان پلار او د پښتو فلمونو زوړ اداکار اسف خان چې بدر منیر سره په یوځای فلمونو کې راغلی و نن سبا ډیر په بد حال کې دی د هغه زوی ارباز خان په ټویټر کې تازه د هغه یو تصویر پوسټ کړي چې هغه پکې په هسپتال کې پروت دی او مینوالو نه د دعا غوښتنه کړې ده دوستانو داسې اوازه ده چې ارباز خان مخکې کرونا نیولې وو چې د کرونا له وجې مکمل پیپړې ختمې شوې او د ساه اخیستل ورته مشکل دي موږ هغه وخت خبر شو چې د کرونا ده چې اوه اته ورځې کور کې بیمار پروت و دوستانو اسف خان ډیر ښه ایکټر دی او ډیر مشهور فلمونو کې اداکاری کړې ده الله جل جلاله دې ورته روغ صحت ورکړي اسف خان دارنګي پښتو فلمونو کې کار کړي چې په هغه کې د پښتو معاشرې لپاره یو ځکړه ده خو کله چې ارباز خان پښتو فلمونو او ډرامو تراغو نو هغه د پلار نوم شرمو او د لاهور یو ډمې سره واده وکړو چې په دې تینا اسف خان هم ډیر زیات خفه وو خو اوس چې اسف خان په کټ باندې پروت دی نو هغه ته هم د ملاتړ ضرورت دی نو اوس ورسره زوی ډیر زیات مرسته کوي چې دا ډیره زیاته خبره ده نو دوستانو تاسو د دې باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې خپل نظر ضرور شریک کړئ تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم